د ملګری تاسو کړه د چر استخاره د مون څنګه ادا کولې شي. جواب دار په حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه کې راغلی دی او صحیح حدیث سے نبی صلی الله علیه وسلم به موږ ته استخاره سے خودلا کان يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران. موږ ته استخاره سے خودلا لکه یو سورۃ د قران کریم را تخی نو پای کې دادی چې ویل چې اذا هم احدکم بامر فليصلي ركعتين من غیر الفریضه. کله چې تاسو کې وطن د یو کار قصو کی نو د دوه رکعات منځو کې ما سیوا د فرض نه یعنی په سنت کې دا کولای شي هم نفل کې کولای شي سنت کې کولای شي. په فرض نه علاوه دوه رکعات منځو کا او دا غین رسل بیا د دعا وی اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر حدیث کې بسره د خپل کار یادېها ان هذا النکاح ان هذا السفر وغيره ان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري يدس بأواجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. دا دعا به وي او دا غي نورسو بیا دا کار دا غي عزم کې دا قصب کې او د کار اراده وکړي. په دې کې خو بیا خوب مبلشتري چې خوب وي او د شپې او پریوځي د شپې به کې د جمعې پرځ به کې نه هر ټیم کې کولای شي صرف اوقات مکروه کې مکوه د فرض نه علاوه په هر ټیم کې فرض من نه علاوه په هر منځ کې ته کولای شي بل به د کار ورځي کې کار کې خیر او الله ورته کار اساني او وربدي وته کی او کو بده کار کې د خیر نو وربدي تر توريږي او نفرت به ته پیدا کیږي او دا ورنګي بده کار کې بار تر رکاوټونه پیدا کیږي د خیال عمله نور په دې کې سنشتره.